په ژوند کې به څنګه فوکس پیدا کړم؟ ګوره بچې په ژوند کې فوکس پیدا کولو دپاره یو څیز ډېر زیات اهم دی او هغه دا چې ستاسو په ژوند کې تاسو ته خپل منزل معلوم وي، یعنې ځان له ویژن جوړ کړي وي، نو هله به ستاسو په ژوند کې فوکس پیدا کیږي. رستے کی خبر ستاروں کا پتہ، چلتے رہنے کو یہ لوگ سفر کہتے ہیں. وی نه مونږ ته د لارې پته ده او نه د هغې ستارې پته ده کومه چې مونږ ته خپل منزل او لاره ښیي، او صرف په لاره تګ باندې خو سفر نه دی. نو کله کله خلک ژوند همداسې تیری ځکه خو خپل منزل ته نه رسي او ځکه خو بیا د هغې په ژوند کې فوکس نه وي. د مثال په توګه باندې کو چېرې تاسو د بس یو اډې ته لاړ شئ او هغې ته ووایئ چې جي ماله خو یو ټیکټ راکړه، نو هغې به درنه تپوس کوي که نه چې بچې کوم خوا ځې، نو کو چېرې تاسو ورته ووایئ چې ما ته پته نه لګي، نو هغې به تاسو له د کوم ځای ټیکټ درکوي، بلکې کېدای شي چې ووایي چې د ماشوم په ذهن کې خو څه فرق دی چې د خپل منزل ورته پته نه لګي او ټیکټ اخیستو له راغلی دی. چې همدقه شانتې زموږ د ژوند د سفر هم مثال دی چې د ژوند سفر کله هم شروع کوو نو پکار دا دی چې موږ ته خپل منزل بالکل معلوم وي، نو هله به په ژوند کې زمونږه فوکس راځي. او کله چې هم تاسو ته خپل منزل معلوم وي او دغه منزل ته د رسیدو وجه هم معلومه وي، نو ستاسو په ژوند کې به موټیویشن هم سیوا وي او فوکس به هم سیوا وي. ما په خپل 11 کاله کوچینګ او د ټریننګ په دې تجربه کې داسې خلک لیدي دي چې د چا په ژوند کې ویژن او مقصد واضح وي، نو هم هغومره د هغوی په ژوند کې فوکس هم زیات وي، او د چا په ژوند کې چې ویژن او مقصد واضح نه وي نو د هغوی په ژوند کې فوکس هم نه وي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.